د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان افغانستان باید له یاده ونه ایستل شي. د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان وایي افغانستان باید له یاده ونه ایستل شي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان دایمي غړو خپله جوړه شوې غونډه کې د افغانستان وضعیت څیړلی او په سیمه یې د دې وضعیت د اغېز په اړه خبرې کړي. که څه هم د دې سازمان په غونډه کې ویل شوي ول چې اوس مهال ډېر نړیوال تمرکز په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه دی، خو ګډون کوونکو هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید له یاده ونه ایستل شي. د OSCE سازمان خپله اعلامیه کې لیکلي غونډه کې دا ټکي هم روښانه شوي چې د افغانستان وضعیت په منځنۍ اسیا کې نجونې، ښځې او نارینه اغېزمن کړي دي. اعلامیه د اروپا د امنیت او همکاریو سازمان کې د سویډن د دایمي غړي الیریکا فینریټ له قوله لیکي په افغانستان کې روان حالت پر سیمې پراخ اغېز لري. دې غونډې ته د OSCE د شخړو د مخنیوي مرکز مشرې تولا یارجلا ویلي په افغانستان کې روان حالت ته په کتو باید منځنۍ اسیا سره ډېره مرسته وشي څو سیمه کې انعطاف پیاوړی شي.